الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتصرف في جميع الكائنات ولم يشرك أحدا من خلقه في تصرفاته، والصلاة والسلام والبركات على عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ویرون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. زما معزز ورونو، په دا مختصر وخت کې د اقتصادي ارتزاقي مسایلو پر رابطه مختصر او لنډ بحث کول غواړم، ځکه د دې وخت سره مناسب دا موضوع ده. د خلکو ذهن دا دی چې د مخلوقات روزي او رزق د نظامونو سره تړلی، او که نظام خلکو ته کار برابر کړي نو خلک به روزي خوري، او که نظام د خلکو بندوبست نه کوي نو خلک به روزي نه خوري. قدرمندو، یو ډېر ناقص ذهنیت دی. په اسلامي جامعه کې د نظام پورې ډېر مربوط دي او څو محدود مسایل دي. چې اسلامي نظام مسؤلیت لري، خو د رزق او د روزۍ ذمہوار الله جل جلاله دی. د الله پر رزاقیت باندې یقین او ایمان وساتئ. خپل ایمان سره خیانت مه کوئ. موږ ته روزي الله راکوي، نه د نرخونو په جګولو او ټیټولو کې ده، نه د نظامونو پورې اړه لري. څه چې زموږ او ستاسو مربوط دي او څه چې موږ او تاسو نه غوښتونکي دي، هغه موږ کوو، او څه چې پې مرتب دي نتیجه یې د الله په لاس کې ده. قدرمندو، انسان مکلف دی د اسبابو په استعمال په مشروعه طریقه او د امور عاقبت به الله ته سپارئ. ولله عاقبة الامور. دیکان به په ټکي دیکاني کوي، دانه زرغونه کول او حاصلات ورکول د الله په اختیار کې دي. دکاندار به خپله دکانداري کوي، موټروان چلی، کسبه خلق به خپل کسب کوي. نفع او فایده او ضرر رسول پکې د الله کار دی. د اسلام دشمنان یا د دنیا محبین او عاشقان دین سره مینناک نه اوسېدل او دین سره مینه نه ساتونکي خلک سست تنبل منافق ډوله خلک هغوی د مسلمانانو نظام او اسلامي نظام او سلطه په شکایتونو باندې او په ګیلو باندې مدهموي او سخت ځان پې څڅوي. او د خپل رزق او د روزۍ انتظام د الله په طرف باندې نه منصوبوي.
فی الحقیقت دا خلق د آخرت په غفلت او نسیان کې دي. یوه ورځ د مرګ واده الله کړې ده، هغه به راځي. نو ولې انسان وډارېږي؟ تیر صلیبي اشغالګر نظام هیڅ چاته هم نفقه نه ورکوله، هیڅ چاته هم د کار زمینه نه مساعد کوله. هغوی خلکو ته پیسې په کم څه چې ورکولې مسلمان هغې ته تیار نه و. امریکایانو د هغوی ګوډاګیانو پیسې ورکولې خلکو ته د عفت په مقابل کې. په لکونو ښځې په فحاشه باندې راړولې وې او د فحشا د لارې مال ګټه. اوس د فحشا د لارې مال ګټل پې بند دي، نو فحشي خفه دي. په لکونو ښځو فحشا کوله او په فحشا باندې پیسې ټولولې. هغوی مسوي زموږ کاروبار خراب شوی. آیا دا کار خرابېدل دي؟ په لکونو نور په رشوتونو روږدی شوي وو، د رشوت مخه یې ونیول شو. په لکونو زرونو نور په اختطافونو غلاګانو کې ملوث وو، نو غلاو د اختطاف مخه یې ونیول شوه، نو د هغوی اقتصاد خراب شو. یو چپړاسیم په 50,000 افغانۍ مقررېده، اوس پې 50,000 نشي اخیستی او نه غلا څوک کولی شي، نو هغه هم چغې وهي. په نظام کې دومره ظلم او بېعدالتي روانه وه چې د یو سړي 8,000 او 10,000 ډالر تنخواه وه. د پارلماني بې اودسو 6 لکه او 15 لکه روپۍ افغانۍ د خاورې او د هېواد د بودیجې نه اخیستې، او د معلم بیچاره پکې 10,000 او 8,000 افغانۍ په میاشتو میاشتو نه ورکول کېدې. یو 8,000 اخلي، بل 4 لکه اخلي. ایا دا انسانیت دی؟ دا سړیتوب؟ ایا دا حیا ده؟ دا د دوی عدلي وزارت و، دا د غربیانو منیسټري آف جسټس دی. نو د هغوی د غلا مخنیوی وشو، ځکه چغې وهي. قدرمند یو خبره بل هم یاد لرئ، چا چې وویل چې د اسلامي نظام پل سپېره دی، باران پې نه کېږي، دا د ایمان نه خلاص دی، دې کې ایمان نشته. دا د کافرانو سابقه خبره وه چې دې ژوندی کړه. موسی کلیم الله چې کله دعوت شروع کړ، نو فرعونیانو څه ویل؟ الله د هغې حکایت کوي، یطیروا بموسی ومن معه. موسی او د موسی د ډلې راتګ موږ پورې ښه نه شو، باران بند دی، پل یې سپېره دی. دا د فرعونیانو خبره ده. قالوا انا تطیرنا بکم. کله چې انطاکیې ته حبیب النجار د دعاتو ملګري وکړه او دعاتو د الله داعیانو الله طرف ته بلل شروع کړه، ویل دا داعیان چې دلته راغلي د دو پل موږ پورې سپېره شو، مخکې باران کېده او چې دو راغلي باران نه کېږي. قالوا طائركم معكم أئن ذکرتم. هر څوک چې وایي چې د ملا او د طالب نوم سپېره دی، باران پې نه کېږي، دا کافر دی، العیاذ بالله. یاد ولرئ، دا مسلمان نه دی. د دې معنا دا چې د امریکایانو پل ډېر ښه دی او د اسلام پل نعوذ بالله ډېر سپېره دی، العیاذ بالله. دا کافر شوی. که قسم یاد کړم په دې حانسېږم نه، د نظام د خاطره نه ویم، د اسلام د خاطره ویم. و موږ خو د خلکو د ایمان فکر کوو. دا بارانونه به مو شي، دا روزي او نفقې به م الله پراخه کړي، خو ته به قبر کې څه کوې؟ د هر څه به الله پراخه کړي، ځکه د باران واک د الله سره دی. ورول نه ورول کې د هغې خپل حکمتونه دي چې موږ پرې نه پوهېږو، خو ته به قبر کې څه کوې؟ قدرمندو،
څه په تاسو تېر نه شو، څه په تاسو ونه شو. د مستکبرونو، جبابرو، کبرجنو، کفارو، د غرب د غلامانو، د سپیو، د زناورو، د وحشت مرداره دوره د دې په تېرېدو ولې الله ته شکر نه وباسئ؟ د ظلم او د وحشت هغه دوره چې د زرونو په تعداد کې د غریبانو فقیرانو بچیان په جیلونو کې پراته وو. فقیر، نادار، مسلمان، طالب العلم، مجاهد، حافظ، قاری، په خدای مین مسلمان هغه نه جیلونه ډکو، او د باندې ټولو فاسقانو، کافرانو، کمونستانو، دهریانو، غلو، داړمارانو خپلې مزې کولې. د پلچرخي، د باګرام او قندهار، د ګوانتانامو بدنام، وحشي او کرغړن زندانونه د فقیرو، مؤمنو، مسلمانو بچیانو په جسدونو باندې او د هغو په وینو باندې سره شوي دي. یو د پارلماني زویم په زندان کې چا نه دی اچولی. په ارګ کې د فحشا ډډوزې وشوې. امریکایانو بې ملامتي ویله چې د ارګ کې دا زنا څه کوي، دا زنا د ارګ کې خو داسې حد ته ولې ورسېده چې نور یې موږ هم د کنټرول ناجز وو. قدرمندو، یو خبره دا یاد لرئ، اوس هم ورته موږ هغو ته خیرې کوو چې خدایه هغه تېر پارلمان چې ارضي کې غړي دي په شرمو یې وشرموه، نیست او نابود یې که. موږ اوس هم ورته خیرې کوو، والله بالله انشاءالله چې د باطل خلاف خوله بنده نه کړو. د حق تایید او د باطل خلاف دا بیان زموږ د الله په نصرت جاری دی، جاری و او جاری به وي. په دې د خدای نه خوشحاله یم چې موږ چاته ښکته خبره نه ده کړې، خبره هم پټه کړې نه ده الحمدلله. خو زه د اسلامي نظام منصوبینو ته هم څو مشورې ورکړې مې دي. کمونستان د الله سرسخته دشمنان دي. یاد لرئ ساده ملایانو، ډېرو ساده مؤمن و متقي ملایانو، کمونستان د KGB سپي دي. پرون یې د KGB د واد، اقصا او خاد، واد او اقصا په عنوان ستاسې بچین د پولیګون په دشته کې ژوندي په بلدوزرو باندې ووژل. د وارسا او د شوروي اتحاد په مشرۍ چې کوم یرغل شوی و، هماغه کمونستان چې مسلمانان ورته بخشش وکړ، د بخشش نه په استفادې سره دا ور د ناټو په خوا کې ودرېدل او د CIA کلکه غلامي وکړه. ستاسې بچیان یې د ګوانتانامو او باګرام زندانونو ته ولېږل. او یاد ولرئ چې کمونست د بخشش وړ نه دی، د خدای دشمن دی، د خدای دشمن و او د خدای دشمن به وي. خلقیان، پرچمیان، شغلیان او غنبلتیان د الله سخت دشمنان دي. شیعګان افغانستان ته دوی راوړل، لامذهبه وهابیان افغانستان ته دوی راننه ایستل. ډېر احتیاط په دې باب کې وکړئ. خلقیان او پرچمیان مسلمانان شوي نه دي. د عفو نه بل استعمار او بل اشغال ته په انتظار کی، چې یو اشغال ختم شي بل اشغال ته په انتظار کی. تر څو چې اشغال نه راغلی دوی ځانونه ډېر نرم کړي، په سینه لاس هم ږدي، منځونه هم کوي، اودسونه هم کوي، چې څنګه اشغال او استعمار راننوځي دوی برید تاو کړي، بیا ورسره ملګري شي. تر څو پورې به تاسو نه پوهېږئ په دې خپل دشمن باندې. که اوس بیا کمونستانو ته بخشش شوی وی ډیموکراتانو ته، نو دا معنا نه چې دا مسلمانان شو توبه یې وایسته، دا د بل اشغال په انتظار کې شو چې که بل اشغال راشي موږ په اوږو راسواره کړي او په دې فقیر او مظلوم ځورېدلي ملت هم راسواره کړي او دا متباقي وینې بیا وڅکو.
قدرمندو یو دا مسله ده. دویمه دا مشوره دوی ته ما ورکړې ورکوم یا چې د رسمیت پېژندنې موضوع نوره شاته وغورځوئ، دې نه تېرېږئ. د تمامې نړۍ تقریبا اکثره سفیران اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي. څه سبب دی، څه وجه ده چې په رسمیت مې نه مني او سفیر دې دلته ناست دی؟ دا سفیر نه دی، دا جاسوس دی. دا د اسلامي نظام په خلاف توهین کوي، پلانونه جوړوي، ستاسې دشمنان تقویه کوي. څه سبب دی چې په رسمیت مې نه پېژني او سفیر دې دلته ناست دی؟ وشړه یا موضوع ورسره مطرح کړه. موږ په سیاسي مهارت کې الحمدلله دا سابقه لرو. موږ سیاست د قرآن نه زده کړی، موږ هوښیارتوب د قرآن نه زده کړی. زموږ نفقه او جامه دا په الله ده. درېیمه خبره دا د قدرمندو خیر دی، خپل د کور خرچه لږه کمه کوئ، مصارف کم کوئ. ډېر مصارف مه کوئ، کم مصرف وکوئ. ګورئ روزانه او 2 ورځې بعد غوښه مه خورئ، جمعه کې یو وارې خورئ، 10 ورځو کې. ټیپر، بانجان، ګلپي کور ته ښه ډېر ویسئ. سوکړکان خو نشته او کب ډوډۍ د حد نه زیات پخلی مه کوئ. کله وریجې ورسره اخلئ، گزاره وکړئ. گزاره چینو ته هم لږ توقف ورکړئ، داسې ډېر شرطار د چینو نه هم تېر شئ. او ماسپښین کې پیاله دوه وڅښئ، بس سهار کې ماسپښین کې. د دې آیات کریمه مفهوم دا دی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. ګوره مومن څوک دی، عباد الرحمن څوک دی؟ اذا انفقوا چې کله کور دپاره خرچه کوي. ګوره کور دپاره خرچه کوي، دا خو قرآن ته هدایت کړی، زما نه دی. اذا انفقوا کله چې د کور خرچه کوي، لم یسرفوا اسراف نه کوي. نو اسراف مه کوه کنه. لم یسرفوا ولم یقتروا، قطر او کمی هم نه کوي، بخیلوال هم نه کوي، خو اسراف هم نه کوي. بخل هم ډېر مذموم او قبیح حرکت دی قدرمندو، او اسراف او تبذیر هم ډېر قبیح حرکت دی. وکان بین ذلک قواما، د دې په منځ کې معتدل بډوالي خپل هېواد یې سمسور کړی دی. جاپان د افغانستان سره په یوه ورځ آزاد شوی د انګریزانو د سلطې نه. د پاکستان 93 کاله کېږي، په 93 کاله کې نن اټومي قوت دی. نو خلکو پکې وچه ډوډۍ هم خوړله، ډېر خوراکونه یې نه کول، ډېر لباسونه یې نه کول، ډېرې تولې سره زر او سپین زر مه جوړوئ. څه ضرور ډېر ناري مه ورکوئ، څه ضرور. نو د هند او سند د خلک راغوښتو ته څه حاجت دی؟ یو دی ګوډی پوخ که کوڅه کې خلکو ته ناری ورکوه، نور ورکېږه دا ته تشه شروع کړې. یو د ولږې مړ کېږي او بل د ډېرې ډوډۍ د لاسه مړ کېږي. 2 کسان پخوا مړ کېدل، درېیم پرې راغی، ویل دا څه چل دی؟ ویل دی یو ډوډۍ هم د خوړلې مړ کېږي، دا بل ویل دی ډېره خوړلې مړ کېږي. نو که د ډېرې والا خپل راغستی و د کمې والا له ورکړی، دواړه برابرېدل که. نو څه ضرور د هوټل د ودونو د هغه چا له وایم چې د چا څوک چې لږ په ژمي کې یخې پیپسیګانې څکي د ډېر غټوالي د لاسه، هغو ته وایم، ډالر والا ته وایم چې انشاءالله تاسو خو بانکونو کې او کورونو کې ډالر جمع کړي، خدا به انشاءالله منګکان وخوري یا به طمس شي او تاسې به قبر ته همداسې خاورې خزان ورښکته شئ. ځکه ستاسې ډالر نه په دین ولګېدل، نه په جهاد ولګېدل، نه په مدرسه ولګېدل، نه په جومات ولګېدل، نه یو فقیر او کونډې باندې ولګېدل، نه طالب العلم ته په کتابونه چا واغستل، خو په حرامیتوب کې، رضالت کې، په غلطۍ کې، چټیاتو عبثیاتو کې مصرف شو او څه همداسې ایښي دي. اب الله همداسې خنثی کړي او څه چې مصرف شوي د هغه به آخرت دپاره شرمندګي او ستا به پکې هېڅ برخه دی. یاد لرئ
د مال او د دولت دا قانون دی د الله په قدرت سره. که مال کم و ته به یې خورې، که ډېر شو تا خوري. که کم و نو خورې به یې، هسې هم خلک پوهېږي چې دا نه جمع کېږي بس خوري، او که ډېر شو بیا به یې ساتې نو دا مال به تا وخوري. دشمن به دله ډېری، شر به دله جوړی، د الله په ګرب کې به دې راوړي، ناروا به دنه استعمالیږي او آخرت ته به خالي لاس لاړ شي. قدرمندو مال مه جمع کوئ. کم کسان ولسونو کې زمونږ ډېر خلک فقیران دي، ډېر زیات فقیران دي، خو هغه تعداد خلک چې مالداران دي، مال لري خو د فقیر نه یې سوله ډېره سپېره او شرمېدلې ده. پیسې ورسره دي خو مصرفوي یې نه. الله داسې ذلیله کړی، که چا خیرات راوړه مالداره د فقیر نه مخکې د خیرات په لړ کې ولاړي. نو فقیر ته خپل حق نه ورکوي. ده سره چې د فقیرانو حق ده دا خو نه ورکوي، نه ورکوي چې د بل نه فقیر ته تشه راشي د قوم په لحاظ په لیست کې ځان نوم لیکلی وړ کې خو زه مې وایي. شرم و حیا نه لري که نه. موږ به څوک د چا غوږونه به موږ تاو کړو چې دا ولې تا سره خپلې پیسې به باید د فقیرانو له دې ورکړی وی، کونډې له دې ورکړی وی. ولې بازارونو کې کونډې او یتیمان ګرځېږي او سوال کوي؟ تا باید خپل مواد اخیستی وی، د 15 لکه 6 لکه 10 لکه روپو مواد دې اخیستی وی او د خپلې کوڅې په فقیرانو دې ایښلی وی. او ته خدای دومره وهلی او ذلیل او شرمېدلی انسان یې چې بل چا مواد راولېږل هغه دې هم ترې کش کړي. دا کار د کولو دی. قدرمندو موږ فقیران هم لرو خو موږ مالداران هم لرو، موږ جاهلان هم لرو خو موږ عالمان هم لرو، موږ بې فکره خلک لرو خو موږ فکري خلک هم لرو، موږ د سیاست نه ناپوهه خلک هم لرو خو سیاستمداران هم لرو، موږ بې علمه خلک لرو خو د علم والا هم لرو. نو ټول خو یو رقم نه. که د علم والا خپله وظیفه وپېژني، مال والا خپله وظیفه وپېژني، ډاکټر او انجینر خپله وظیفه وپېژني، سیاستمداران خپله وظیفه وپېژني، هر څوک په خپل کار ودرېږي، د ټول ولس او ټولنې مشکلات په خپله حل دي. خو چا خپل ځان نه دی پېژندلی، خپل موقف یې نه دی پېژندلی. زموږ څومره خلک لندن او امریکا کې دي وایي، اروپا، افریقا، لندن، جرمنی، ډنمارک او سویډن، ایټالیا او ترکیه، مصر او سودان، سعودی او کویت، قطر او عرب امارات، امریکا متحده ایالات، کالیفورنیا او نیویارک او واشنګټن کې د سرشي څومره خلک دي، روداتو څومره خلک دي وشماره. چې ولای چې کافر کېږي هغه هم نه مني، وایي تا نه ښه مسلمان یم. چې ورته د صلیب له دې ګوته لګولې نه ده، وایي نه مړه نه لګوم، ښځه صحیح ده، مسلمان یې صحیح ده. پاسپورټ کې دله څه لیکلی، نوم د پلار نوم ریلیجن ستون کې څه لیکلی وګوره، اسلام یې لیکلی که کرسچن یې لیکلی دی. ته دا پاسپورټ دې ولس ته وښیه، داسې وایي دا دی. دلته راشه ودرېږه دې ممبر خوا کې، پاسپورټ دې ولس ته وښیه. دې پاسپورټ کې دا دی زما نوم، پلار نوم، کلی، دین. د دین په ستون کې څه لیکلي؟ مشکل حل دی. که د دین په ستون کې اسلام لیکلی و بس مسلمان یې، او که د دین په ستون کې کرسچن لیکلی، تلمود یې لیکلی، یهودیت یې لیکلی، نو بیا ته په کومه خوله مسلمان یې. ښه ته یې مسلمان ستا په قول. نو دا دومره خلک چې په خارج کې پراته دي، فقط تاسو ته جنازې دلته راوړي، بس تاسو قبرکن هستی، قبرکن. چې مړ شي موږ له جنازه راوړي، نو موږ په مړي څه شی کوو؟ ژوندی راشه دې وطن کې خدمت وکړه بېوقوفه. زما انجینر، ویترنر او ډاکټر ته لندن او ډنمارک او جرمني څه حاجت لري؟ راشه دلته ولې کار نه کوې؟ ژوندی خپله انرژي په خپلې خاوره کې استعمال کا، چې خلک ستا د علم نه ګټه واخلي دلته. نو عمر ښایسته او قیمتي شیبې د عمر، د انرژي وخت، د ځوانۍ وخت، د استعداد وخت، د خدمت وخت، دا دې په ډنمارک او سویډن او جرمني کې تېر کړ چې هلاک شو او په تابوتونو کې وتړلي، او هلته یې مردار شو، دلته یې ماله راګزار کړي، اوس یې جنازه کوه چې جنت ته یې ته ویسه، جنت ته یې ته ویسه. مزې دلته یې جنت ځان له دا جوړ کړی او د خدای جنت ته یې ته ولیکه مولوي صاحب. د خدای جنت د مولوي صاحب د نیکه ټکه ده، دا د مولوي صاحب د نیکه ټکه نه ده. دنیا جنت یې ځان له جوړ کړی، د آخرت جنت ته یې تاسو ولېږئ. واه، دا منطق د سرشاوالو دی او که دا د بوډوالو دی؟ څه خبرو، دا کوم منطق دی؟
ښه منطق یې جوړ کړی. ته خبر یې چې په لندن کې څوک مردار شي او په ډنمارک او سویډن کې مردار شي د هغې څه حکم دی؟ هغه زه نه ویم. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت انا من المسلمين. رسول الله وی انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر الكفار. زه د هغه مسلمان نه بری یم چې د کافرانو په خاوره کې اوسېږي. دا زما خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره ده. ولې وي به مسلمانان هم پکې شته، موږ نه وو. ایمان والا به هم پکې، اخلاق والا به هم پکې، داسې به هم پکې چې د هغې به چاته به یې ګوته نه لګولي، پاسپورټ کې به یې د کفر لفظ نه لیکلی، داسې به هم وي. خو ټول خو داسې هم نه دي، ټول داسې هم نه دي، ټول داسې هم دي. زموږ په دې ډریورانو کې نیکان خلک شته دي، کیسټ نه غږوي، مونځ کوي، پردو ښځو ته نه ګوري، ځان ته پردی ښځه ځان سره موټر کې نه وړي، بیخي نه وړي ځان سره. ډریور ته ناروا دي چې پردی ښځه بې محرمه ځان سره جګه کړي. په سره ښځه ولاړه وي، نارینه ورسره نه وي، او د سره موټر کې بل سړی هم نه وي، بله ښځه هم نه وي. ناروا دي چې ډریور پردی ښځه جګه کړي، رشکې والا یې جګه کړي. داسې شته چې نه کوي، خو داسې لوپران شته چې همدې پسې ګرځي، اجنبي ښځې جګوي، کیسټ غږوي، ډمان غږوي، چرس کي، مونځ یې نه ودروي، کنځلې کوي. ټول خو یو رقم نه دي. قدرمندو، اقتصاد په دې شکل باندې جوړیږي، او الله رب العالمین جل جلاله رزاق ذو القوة المتین دی. په دې څو خبرو اکتفا کوم، انشاءالله د دې موضوع نور جزیات به بیا وڅېړو. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. درود شریف ټول ووایئ. اللهم صل وسلم وبارک علی نبی. د کائناتو مالکه ګناهونه معاف که، خاتمه په ایمان تېره کړي، د خیر او د رحمت باران د اوبو نازل کړي، د خیر او د رحمت باران نازل کړي، زموږ اقتصاد جوړ کړي، موږ ته پراخه روزي راکړي. الله زموږ نظام محکم کړي، شرعي نظام زموږ کلک کړي، د مجاهدینو د غازیانو مدد وکړي، قربانۍ قبول کړي، د غرب ایجنټان، د اسلام دشمنان، منافقین، د علماو حقادي دشمنان نیست او نابود کړي. الله دا وطن آباد کړي، پراخه روزي وله ورکړي، کارونه وله ورکړي، مریضان ته شفا ورکړي. خدای دا دردېدلی ځورېدلی ولس، فقیر، ناچاره، ناداره ولس شتمن کړي، عزتمن یې کړي، خو د دین د لارې الله د ناروا نه وساتي. فالله خیر حافظ.